زه خو نوی راغلی یم لا نظر مې هم نه لګي خو زه تاسو ټولو ته چې کوم دی شاباسي در کوم او ډاډګیرنه کوم چې دا درې تنظیمونو دا ملګري کوم چې ما ولیدل او دلته کې دا کومه منډه تړله وایي کوم د پښتو ادب خدمت کوي کوم د پښتنې خاورې خدمت کوي دا ډېر ګران کار دی ډېر زیات ګران کار دی ځکه چې موږ په خپل وطن کې کم دومره خدمت نشو کولی کم خدمت چې دوی د عربستان په ځمکه باندې کوي ډېره مننه د چا په زړه کې چې څه درد د محبت نه وي د چا په زړه کې چې څه درد د محبت نه وي په داسې خلکو کې د سره صداقت نه وي او په کم بازار کې چې د کاڼو کاروبار چلیږي په کوم بازار کې چې د کاڼو کاروبار چلیږي هلته د غوښې زړونو څه قیمت نه وي او دا خو یو څه په قسمت ډېر زورور وی ګڼي دا خو یو څه په قسمت ډېر زورور وی ګڼي زما په مینه کې د هر ښکلي قسمت نه وي دا خو یو څه په قسمت ډېر زورور وی ګڼي زما په مینه کې د هر ښکلي قسمت نه وي او تا دې د کومې یوې ادا ورته نیولی نه دی تا دې د کومې یوې ادا ورته نیولی نه دی ستا ملکن به تا ته څنګه سترګې اوچت نه وي یو نظم وړاندې کوم ملګري خو د سوات نظم وړاندې کوم خو ما هم د چا په فرمایش باندې دا نظم راوړی دی په اول ځل په پروګرام کې شریک شوی یم خفه کېږئ به نه دلته شوي خدا زما د سوات په خاوره امن بیا راولي چې مې فکرونه د رنګونو په دریاب کې ډوب کړي چې احساسات مې په ګلپاڼه پاڼه زړه ټکور کړي چې سوات په سیمه کاڼي بوټي د بارودو لګي چې اسمان د خپلو اوښکو په باران ووینځي چې مې لولکې د رنګونو جامې بیا واغوندي چې به وراګانو له د خپلې ځوانۍ قدر ورشي خدایه زما د سوات په خاوره امن بیا راولي چې تاو راتاو د کړاکړ په خپلې غېږه کې شم چې په رنجو د پیر بابا مې سترګې بیا یخې کړه چې د سیدو خاموشه شور نظارې بیا ووینم چې مرغوزار مې احساسات ځواني لمبه لمبه کړي ګرځي په ذهن کې مې هاغسې د زاڼو چغې ګرځي په ذهن کې مې هاغسې د زاڼو چغې خدایه زما د مرغوزار غوزن به څوک شو کوي خدایه زما د سوات په خاوره امن بیا راولي د مینګوري بازارونو چې به ستړی کړمه د پیزاګټ مازدیګري به راته غېږ خوره کړه په شین کبل کې به مې ټوله ستوماني وویسته چې به چپو چپو د سیند په غاړه واخیستمه ما به راټول د پیزاګټ واړه رنګونه کړله زه به د خپل جانان تصویر ته داسې وپسغېدم خدایه زما د سوات په خاوره امن بیا راولي مننه د مدین چینې اوده شولې خاموشه شولې اوس د مدین چینې اوده شولې خاموشه شولې اوس د بحرین ابشار په ذهن باندې یخ نه لګي اوس د کالام غرونه د فکر په ټالون زانګي د مهودن غاړو زنګونې و اسمان ته ګوري د مټلتان په نخترونو څه بلا پرېوته هغه غونچې د ګیدړګورو در یادېږي که نه خدایه زما د سوات په خاوره امن بیا راولي لا مې امید د زړه په کور کې غزونې کوي لا خو سپوږمۍ د ځمکې سر نه راځي خپوله راځي نور هم له هغسې د غره په څوکه برېښي نه به یو ځل به بیا د ملکن غېږې له امن راشي یو ځل به بیا د ملکن جانان په بیرته راشي ډېر ښه ملکن صاحب وزادري ستره غواړم د پښتو ادبي رڼا چیرمین جناب ګل عادل صاحب چې هغه راشي خپله برابندي کوي جناب ګل عادل صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه اول زه په سټیج باندې ناستو مشرانو او پنډال کې ناستو مېلمنو ته بخیر راغلی یم د
غزل نه مخکې درې شعرونه مونږ غریبان یو غریبۍ پسې خندا نه منو مونږ غریبان یو غریبۍ پسې خندا نه منو یو که بېوسه بېوسۍ پسې خندا نه منو او ستا د ریخمو سره شالونه دې شي ستا مبارک ستا د ریخمو سره شالونه دې شي ستا مبارک مونږ غیرتمن خپلې شړۍ پسې خندا نه منو دا مو د نښه د غیرت مونږ پې فخر کوو دا مو د نښه د غیرت مونږ پې فخر کوو د پښتنو درنې پګړۍ پسې خندا نه منو او د غلامۍ د پولاونو دې محتاج نه یو د غلامۍ د پولاونو دې محتاج نه یو د خپلواکۍ وچې نوڼۍ پسې خندا نه منو غزل وایي چې ما وې دا ستا په مخ ګرمکه د بخښنه غواړم ما وې دا ستا په مخ ګرمکه د بخښنه غواړم هغه خو ستا په مخ ځوانکه د بخښنه غواړم او سپرلی ستا ګلاب به ډېر نازک نازک وي منم سپرلی ستا ګلاب به ډېر نازک نازک وي منم زما لیلا د ګل نازکه د بخښنه غواړم او تاله غزل تاله سندره څه دپاره لیکم تاله غزل تاله سندره څه دپاره لیکم تا ته چې خپله پښتو سپکه د بخښنه غواړم تاله غزل تاله سندره څه دپاره لیکم تاله غزل تاله سندره څه دپاره لیکم تا ته چې خپله پښتو سپکه د بخښنه غواړم او چې د انسان د قتل خیال هم په زړه کې راشي چې د انسان د قتل خیال هم په زړه کې راشي زما د هغې کس نه کرکه د بخښنه غواړم او ولې خیالونه د هوا سره خبرې کوي ولې خیالونه د هوا سره خبرې کوي زمونږ د ټولو ځای د ځمکه د بخښنه غواړم او اخري شعر دی چې عدل تا چې صفت د ښکلو سترګو کړو عدل تا چې صفت د ښکلو سترګو کړو هغه د ځانه وسورکه د بخښنه غواړم زه دریځ ته غواړم ملګري فرمایش کوي چې ګل کاکا راوړه چې څه خوندور شعرونه ووایي ګل کاکا ته پاته چې هغه راشي یا ورله ما پوهې خاونده یا هغه راولې یا یې په زلفو کې خاونده د مخ شپه راولې خوله مې د وچه لار اوږده ده زه د تندې مرمه خدایه نږدې چېرته په لاره مې کده راولې هغه د خپلو نه بېزاره نو پردي څه کوي ستا په اسره خدایه ورځم زما پرده راولې هغه وایي مزاحیو وایم یو به پکې مزاحیو لستوڼې پکې نه وي څه بونډې سونډې کمیس وي پرتوګې دا نه تنګ وي چې پتلون کې نه شرمېږي د ښځو خو په دې نوې پیشن کې پیدا ده یو دوه ګزه کپړه وي بس پرتوګ کمیس دې کېږي ستا د ښایست لمن کې څه نشته دی هر څه لرې خو تا کې زړه نشته دی ژبه چې غواړې اول خوله پیدا کړه ژبه عبس ده چې د خوله نشته دی هسې دې خرابې کې ثواب دې پې ونه ګټو چا ته دې ونه وې چې راځه روژه پې ماته کړه تڼۍ تڼۍ بابېزانې د لیوانو خوله کې زما د شپون زړګي اواز چې کله تا ته رسي د جیټ په میاشته کې د خجر روژې مونږ ونه وي د روژه ماتې ننګو ثواب د چا ته رسي هسې نه چې بلې وخوري زه بدنام شم هسې نه چې بلې وخوري زه بدنام شم اننګو ته دې وخت نه شپول کوه اوس زه راغواړم مدرس ته عنایت الله خپلواک صاحب چې هغه راشي تاسو ته کلام وړاندې کوي عنایت الله خپلواک صاحب